د میدان وردګ ولایت بزګران وایي انجه د نشهیي بوټو یو غوره بدیل دی، زیاتوي، لګښت یې کم او ښه حاصل ورکوي. د دوی په وینا په دې وروستیو کې د انجې بازارونه ټیټ شوي او له مسؤلینو غوښتنه کوي چې یادې برخې ته ځانګړې پاملرنه وکړي. چې دې ته مخه کړله د دې د نرخ نه موږ چې کوم معلومات ودرلوده په هغه وخت کې 8000 روپۍ یوه کیلو وه او د یوه جریاب په اندازه باندې موږ ته دا ویل سوي وه چې اندازه 200 کیلو شاوخوا کوي. نو دا موږ فکر وکړو چې په درېیم کال موږ ته 200 کیلو وکړي او 8000 افغانۍ سي، هغه په 14 لکه روپۍ بدل سي. تر بعضې ډېرو حاصلاتو موږ ته دا معتبره ده. د انجې کار چې ده د کېښودلو چې دغه ځان ته مسلکي غواړي او د هغه چې ده وهلو چې دغه به ځان ته نفر لري. کاروبار دونه سخت نه ده چې کار کوي، خو د انجه فرق لري. رقم انجه ده، بعضې ده کمه شوده کوي هغه بیا فایده ډېره ده، بعضې ده ډېره شوده کوي هغه بیا خو نظر ته انجه پورې فرق ده. د دغه ولایت د کرهڼې ریاست مسؤلین وایي په دې ولایت کې څه کم 2000 هکتاره طبیعي او شاوخوا 400 هکتاره انجه د بزګرانو له لوري کرل شوي. زیاتوي د انجې حاصلاتو لپاره د غوره بازار موندنې په لټه کې دي. میدان وردګ ولایت کې هغه طبیعي انجه چې هغه په غرونو کې موجوده وي هغه به تقریبا څه کم 2000 هکتاره ته رسیږي او هغه انجه چې د خلکو لخوا کرل سوې ده یا د زراعت ریاست لخوا خلک تشویق سوي دي یا ورسره همکاري سوې ده، هغه انجه به تقریبا 400 شاوخوا هکتاره کرل سوي. بزګران وایي د میدان وردګ ولایت اوبه، هوا او خاوره د انجې کرلو لپاره مناسب دي او دا د نشهیي توکو یو غوره بدیل بولي او له ټولو هیوادوالو غوښتنه کوي ترڅو انجه وکري او غوره محصول ترلاسه کړي. فهیم الله افغان، ملي راډیو تلویزیون، میدان وردګ.